یعنی چې د الله رب العزت په اوامرو او احکامو باندې عمل وکړي او د څه نه چې الله رب العزت نهی کړي د هغه نه ځان وساتي او د خپلو د ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړي. ځکه تقوا یوه ډیره د قدر وړ او لویه میوه ده. ځکه تقوا هغه عمل دی چې له امله یې متقي انسان ته الله رب العزت ابدي او تلپاتې میوې ورکوي او الله رب العزت د جنت وارث جوړوي. د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د دې خبرې زیری ورکولی شوی، لکه چې الله رب العزت په سورة مریم کې 63 آیت کې فرمایي تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. د پاک جنت وارث موږ د خپلو بندګانو څخه هغه څوک جوړوو چې پرهیزګاره وي. د جنت د وارث جوړولو معنا دا ده چې په جنتي انسان به الله رب العزت د جنت تلپاتې میوو او د نعمتونو لورینه وکړي او الله رب العزت به د دغه نعمت څخه متقي انسان د تل لپاره برخمن کړي او همدغه جنت به د ده تلپاتې ځای وي. هغه ورور به الله رب العزت د جنت وارث وګرځوي چې هغه د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند وي. هغه ځوان به الله رب العزت د جنت وارث وګرځوي چې هغه د محمد رسول الله د سنتو پابند وي، ځان د منکراتو، فجایعو او د فساد نه ژغوري. اما هغه ځوان چې نه یې مانځه ته توجه شته، نه یې د محمد رسول الله سنتو ته توجه شته، نه د الله رب العزت په حکمونو او اوامرو عمل کوي، بلکې د دنیا ژوند ته یې ژوند ویلی، خپل عمر او ځواني په ګناه کې عبث تیروي، دا د جنت وارث نه بلکې هغه به د جهنم وارث وي. همدارنګه هغه خور الله رب العزت د جنت وارثه ګرځوي چې هغه د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو مطابق عمل کوي، د الله نه ویریږي. که د هغې عمل دی، که د هغې اخلاق دي، که د هغې جامه ده، ټول د الله رب العزت د دین سره موافقه ده، نو داسې خور به الله رب العزت د جنت وارثه ګرځوي. اما هغه خور چې د الله نه نه ویریږي، عمل د الله رب العزت د وینا خلاف، اخلاق د الله رب العزت د وینا خلاف، جامه د الله رب العزت د وینا نه خلاف، خپل ژوند په ګناه و فساد و بېنمازي او بې ستري کې تیروي، دا خور کله هم د جنت وارثه نشي ګرځېدلی. راځئ ګناهونو ته شا کړئ، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، تر څو الله رب العزت موږ او تاسو د جنت وارثان وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة آل عمران کې 133 آیت کې فرمایي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. د خپل رب د مغفرت او د هغه د جنت په طرف په منډه کې له یو بل څخه وړاندېوالی وکړئ چې د جنت عرض او د جنت پلنوالی د ځمکو او آسمانونو سره برابر دی. الله وایي هغه د متقیانو لپاره تیار شوی دی. جنت د ګنهګارانو ځای نه دی، جنت د متقیانو ځای دی. راځئ د خپلو ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړئ، تر څو الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة آل عمران کې فرمایي لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله فرمایي خو کومو خلکو چې د خپل رب تقوا اختیار کړه،
د الله نه وویرېدل، د الله ویرې ته یې په خپل زړه کې ځای ورکړه، ګناهونو ته یې شا کړه. د همدغو لپاره جنتونه دي چې د هغې د لاندې نهرونه روان دي، په هغې کې به دوی تل اوسیږي. دا د الله رب العزت لخوا میلمستیا ده، او کوم څه چې د نیکو بندګانو لپاره دلته دي هغه ډیر غوره دي. الله وایي وما عند الله خیر للابرار. د دنیا ژوند محدود ژوند دی، د دنیا ژوند لنډ ژوند دی، اما هغه ژوند چې الله رب العزت تاسو ته په جنت کې درکوي هغه تلپاتې ژوند دی. هلته نه غم شته، هلته نه زړښت شته او نه څه تشویش شته. نو د دنیا په دې لنډ ژوند باندې خویندو او ورونو د خپل ابدي ژوند مه تباه کوئ، ګناهونو ته شا کړئ، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ، تر څو الله تاسې متقیان کړي. چې کله متقي شوئ الله به تاسو د جنت وارثین جوړ کړي. او که خدای مکړه تاسو نه د حرامو او د حلالو تفکیک کوه، نه مو د ګناه او د ثواب تفکیک او تمیز کوه، نو بیا د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې درېدل او الله رب العزت ته ځواب ویل ډیر سخت دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه د خپل وخت خلکو ته فرمای انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای تاسو ډیر داسې کارونه کوئ چې ستاسې په سترګو کې ستاسو له ویښتو نه ډیر باریکه وي، یعنې ډیر سپک او معمولي وي، مګر موږ همدغه کارونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې سخت تباه کوونکي کارونه ګڼل. په کومه زړه کې چې د الله رب العزت ویره هر څومره ډیره پرته وي، په همغې اندازه له ګناهونو او د الله رب العزت د نافرمانی څخه ویریږي. او په کومو زړونو کې چې د الله رب العزت ویره هر څومره کمه وي هغومره د ګناه په کولو کې زړور وي. د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په زړونو کې د الله رب العزت ویره پرته وه. همدغه وجه وه چې هغو به د معمولي څخه د معمولي ګناه په کولو کې هم ویره محسوسوله. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او بیا ورپسې د صحابه و کرامو رضی الله عنهم وخت پای ته ورسید، له همغې ورځې را په دې خوا د خلکو په زړونو کې ویره ورځ تر بلې کمېدله، تر دې چې سخته تباه کوونکې ګناه هم خلکو ته سپکه او وړه ښکاري او په کولو یې څه ویره نه احساسوي. له همدې امله ضروري خبره دا ده چې د الله رب العزت شان او عظمت ته په زړونو کې ځای ورکړو، له هغه نه وویریږو او له ګناهونو څخه ځان وساتو. کما انسان چې ګناه کوي د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه کوي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې د هغه په زړه کې د الله ویره نه ده پرته. ځکه د چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي د جنت او د جنت د نعمتونو هیلهمن وي، هغه کله هم ګناه ته نه نږدې کیږي. نو خویندو او ورونو راځئ الله ته رجوع وکړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین باندې په واقعي شکل باندې ځان پوه کړئ، په خپلو کړو ګناهونو باندې توبه وباسئ تر څو الله په تاسو رحم وکړي او د جنت وارثان وګرځوي. امام احمد رحمه الله د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث په خپل مسند کې رانقل کوي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه او ورته مې ویلې ای د الله رسوله ما ته وصیت وکړه. کله مې چې دا خبره
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل اتق الله حیث ما کنت او اینما کنت. په هر ځای کې چې یاست د الله رب العزت نه وویرېږه، د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. که موږ او تاسو هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یو وصیت باندې عمل وکړو او په هر ځای کې چې یاستو د الله نه وویرېږو، الله به کامیابي زموږ په برخه کړي، الله به مو د جهنم نه وساتي. همدارنګه امام مسلم د حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د نیکي او ګناه په اړه باندې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ځواب راکړ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرهت ان یطلع علیه الناس. غوره اخلاق نیکی ده او ګناه هغه ده چې ستا په زړه کې ناخوالی او ملامتي پیدا کړي او ته دا ونشې زغملی چې خلک دې له دې څخه خبر شي. په دې کې یو مهم اصل دا بیان شو چې نیک اخلاق نیکی او خیر ده، ځکه چې د نیکو او ښکلو اخلاقو لرونکی انسان یوازې د خیر کارونه غوره کوي او له رذالات او بدو خصلتونو څخه ځان ساتي. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي، الله دې موږ متقیان جوړ کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. تلایقی د سنداربا غواړو نصرتنا هر چاره کې له طرفه تا ته په سجدو یو، تا ته په سجدو یو، تلایقی د سنداربا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کله چې حضرت نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نیکي او ګناه په اړه باندې پوښتنه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرهت ان یطلع علیه الناس. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث کې د ګناه په اړه هم ښه په وضاحت سره خبره شوې ده. هغه داسې چې د هر بد او ناوړه کار په کولو سره د انسان ضمیر هغه ملامتوي او د ملامتي له امله هغه ویره محسوسوي، خو دا تر هغه وخته پورې کیږي تر څو د انسان فطرت مسخه او زړه یې مړ شوی نه وي. ځکه چې کله فطرت بدل او زړه مړ شي نو بیا د غټې نه په غټه ګناه هم د انسان په زړه کې نه څه اضطراب، ناخوالی او ملامتي پیدا کیږي او نه له چا څخه ویره کوي. دا داسې یو شی دی لکه د انسان د حس کولو صلاحیت چې پر ځای وي، او کله چې انسان د حس کولو وړتیا ولري نو له امله یې ښه او بد بوی هم حس کولی شي او هم ترې ځان ژغورلی شي. مګر تل تر تله د ګندګي په خوا کې او د ګندګي په څلو او ډیریو باندې کیناستل او د هغې په خوا کې ژوند کول د انسان حس له منځه وړي، او کله چې د انسان د حس قوه له منځه ولاړه شي نو که بیا دا د ناولي په ډیرۍ باندې ناست هم وي بدبویي نشي حس کولی او نه دا وړتیا لري چې بدبویي حس کړي، ځکه چې د ده د حس قوه له منځه تللې ده. همدارنګه چې کله زړه ژوندی وي، فطرت ژوندی وي، چې کله یوه ګناه کوي نو په خپلې ګناه باندې د الله نه ویریږي، خپل ضمیر هغه ملامتوي او د الله رب العزت نه ویره محسوسوي. خو کله چې زړه د ګناه په کولو باندې مسخه شه، مړ شه، نو د غټې نه چې غټه ګناه هم کوي
نه یې ضمیر هغه ملامتوي او نه د الله رب العزت ویره احساسوي ځکه چې زړه مړ دی نو د څه احساس نشي کولی. د ابن ماجې او د دارمي حدیث دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل یا عایشة ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. ای عایشې ته ځان له هغې ګناه څخه هم لرې وساته کومه چې وړه معمولي او سپکه ګڼل کیږي ځکه چې د هغې ګناهونو لپاره هم د الله رب العزت په وړاندې یو مطالبه کوونکی او یو سوال کوونکی شته دی. د دې څخه مطلب دا دی چې د داسې ګناهونو لپاره هم یو ډول عذاب ټاکل شوی او هغه کسان په خپله غیږه کې رانغاړي چې واړه ګناهونه کوي نو معلومیږي چې په خپله هغه عذاب له الله رب العزت څخه غوښتنه کوي چې د داسې ګناهونو کوونکی ما ته را وسپاره. د دې اعتبار له مخې په حدیث کې چې د طالبان ټکی راغلی د تعظیم په هغه کې د تعظیم اظهار دی او د جملې په اعتبار سره طالبان د عظیمن په مفهوم کې راځي نو له همدې امله د دې خبرې لپاره هم مناسب نه ده چې یو کس د دې امر څخه غافله شي او په هغو ګناهونو یې پروا نه وي چې د صغیره ګناهونو په حکم کې راځي. دوی ډیر واړه او آسانه بولي نه یې پرېږدي او نه ترې توبه کول اړین بولي. له همدې امله په کولو کې څه ویره او ترهه نه احساسوي. نه یوازې دا چې دوی وړه ګناه سپکه او معمولی بولي بلکې له دې خبرې څخه هم غافله او سترګې پرې پټوي چې په وړو ګناهونو باندې اصرار یعنی هغه بیا بیا کول او په هغې نه پښیمانه کیدل، له هغې ډډه او توبه نه کول او په هغې باندې د خفګان د نه ښکاره کولو له امله وړه ګناه هم د لویې ګناه په حکم کې راځي. هسې هم که څوک فکر او غور وکړي نو هره وړه ګناه هم د الله رب العزت د شان او عظمت په نسبت کبیره او لویه ګناه ده چې وړه برخه یې هم ډیره لویه جوړیږي. د دې خبرې حقیقت له دې څخه معلومیږي چې کله کله الله رب العزت په لویه ګناه انسان ته سزا نه ورکوي بلکې په وړه ګناه باندې نیسي او عذاب ورکوي. او تر کومه چې د قرآن کریم د دې آیت خبره ده چې الله فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو واړه ګناهونه به ستاسو د هغو عبادتونو له امله پرېمینځل شي کوم چې ګناه له منځه وړي. خو شرط دا دی چې تاسو به په نوم ګناه څخه ډډه کوئ هغه که وړه ګناه وي او که لویه. په دې آیت کې شرط یوازې د لویې ګناه څخه د ځان ساتلو لپاره نه دی راغلی لکه څنګه چې معتزله فکر کوي بلکې په دې آیت کې شرط د دې لپاره راغلی چې تاسو به په نوم ګناه څخه ځان ساتئ. ځینې ورونه او خویندې وړه ګناه نه ګڼي او حتی د هغو په کولو باندې اصرار کوي خو هغوی په دې باندې نه پوهیږي چې دا وړه ګناه د الله په نزد باندې لویه ده او په وړې ګناه باندې اصرار کول انسان کبیره ګناه ته راکاږي او کبیره ګناه ته جوړیږي. او د لویې ګناهونو نه د وړو او لویو ګناهونو نه ځان وژغورئ، په کړي ګناه باندې توبه وباسئ، د خپلو ګناهونو علاج په تقوا او توبې سره وکړئ تر څو الله رب العزت ستاسو نه راضي شي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته فرمایي، دا روایت په کنز العمال کې موجود دی. ای ابو هریره ته متقي شه تر ټولو ډیر عبادت کوونکی به جوړ شي. ای ابو هریره ته قناعت کوونکی شه تر ټولو ډیر شکر کوونکی به جوړ شي. ای ابو هریره څه چې ځان لپاره خوښوي همغه د نورو لپاره هم خوښ کړه مؤمن به جوړ شي. ای ابو هریره له ګاونډیو سره ښه سلوک کوه قوي مسلمان به جوړ شي. ای ابو هریره لږ خندا کوه زړه به دې ژوندی شي ځکه چې ډیره خندا زړه وجني. نو که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
په دغه 15 نصیحتونو باندې چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته کړي دي هم عمل وکړو انشاء الله چې الله رب العزت به موږ سرفرازه او کامیابه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې لري. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. الله رب العزت دې موږ متقیان جوړ کړي او رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو ګناهونو علاج په تقوا او په توبې سره وکړو تر څو رب موږ د جنت وارثین وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. غواړو نصرتنا هر چاره کې له تا ربه تا ته په سجدو یو تا ته الله په وسیله ظلم کړی نو دوی د الله د رحمت نه نه ناهیلې کیږي. د تضرع او د عاجزي لاسونه د الله ته لپه کړي. د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي. امید دی الله رب العزت ورته بخښنه کوي. د الله رحمت فراخ دی. د توبې په اړه مو چې څومره خبرې وکړې ټولې ویرونکې او ډارونکې وي، خو اوس هماغه د کبیره، صغیره او داسې نورو ګناهونو په اړه شوې څرګندونې د قرآن کریم له دغه آیت سره پرتله کړئ. الله په سورة زمر کې فرمایي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله وی ای پیغمبره هغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو تیری کړی چې د الله له رحمت نه مه ناهیلې کیږئ. که تاسو ګناه کړی خو د الله رحمت د ستاسو د ګناهو نه ډیر فراخ او ډیر لوی دی. ځکه په یقیني ډول الله رب العزت ټولې ګناوې بخي. هغه بخونکی او مهربانه ذات دی. وانیبو الی ربکم راوګرځئ د خپل رب خواته او د هغه د امر منونکي شئ مخکې له دې نه چې پر تاسو عذاب راشي. من قبل ان یأتیکم العذاب او بیا له هیڅ لورې نه درته مرسته ونه شي چې د الله رب العزت عذاب در باندې راغی بیا څوک نشته چې تاسو سره مرسته وکړي او د الله د عذاب نه تاسو خلاص کړي. او د خپل رب د لیږل شوي کتاب ډیر غوره اړخ غوره کړئ مخکې له دې نه چې پر تاسو ناڅاپي عذاب راشي او تاسو خبر هم نه اوسئ وانتم لا تشعرون. نو درنو اوریدونکو راځئ چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړو. د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړو مخکې له دې نه چې د الله رب العزت عذاب په موږ راشي. ځکه کله چې د الله رب العزت عذاب راغی بیا څوک نشته چې زموږ مرسته وکړي او موږ د الله رب العزت د عذاب نه خلاص کړي. نو تاسو ولې توبه نه کوئ؟ تاسو د قیامت ورځ در یاده کړئ چې هغه به څنګه او څومره سخته ورځ وي. الله رب العزت فرمایی ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. داسې نه چې وروسته څوک ووایي چې افسوس زما پر هغه تقصیر چې ما د الله رب العزت په شان کې وکړه. نه، مخکې د مخکې نه راځئ الله ته رجوع وکړئ. د خپلو ګناهونو بخښنه د الله رب العزت نه وغواړئ او الله ته په رجوع سره د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ تر څو ستاسو رابطه د الله سره ټینګه شي او رابطه مو له شیطان نه وشلیږي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وان کنت لمن الساخرین. هلته به ګنهګار نفس دا آوازونه کوي بلکې زه خو په ملنډو وهونکو کې شامل وم. کفار، فساق او فجار او منافقین به هلته وایي چې موږ به په دین ټوکې او ساتیری کوو. موږ به د خپل رب په دین ملنډې وهلې او ښایي چې د قیامت په ورځ د دغو خبرو پر ځای بل څه ووایو. او تقول لو ان الله هدانی
لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هلته چې کله د الله عذاب وویني، د قیامت دهشت او وحشت ویني، نو وایي به کاشکې الله ما ته هدایت کړی وی، نو زه به هم له پرهیزګارانو څخه وم. یا د عذاب په لیدلو سره به ووایي کاشکې ما ته یو بل فرصت په لاس راشي او زه هم د ښه عمل کوونکو څخه شم. هلته بیا فرصت نشته، بلکې دار د عمل چې د دنیا ده، نو د دنیا ژوند درنو اوریدونکو ډیر محدود دی، ډیر لنډ دی. راځئ چې دا څو شیبې ژوند لرو، دا د الله په عبادت کې تیر کړو، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شو، هغو عملونو ته مخه کړو چې الله رانه راضي کیږي او شیطان پرې خفه کیږي. او که خو موږ تل لپاره په ګناهونو باندې بوخت وو، الله ته م رجوع ونه کړه، توبه مو نه ایستله، نو د خپلو زړونو درملنه، ساتنه او پالنه موږ ونه کړه، رابطه مو له الله نه شلیږي او رابطه مو له شیطان سره قائمیږي. هغه بیا ذلت د دنیا او د آخرت دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. ښایي تاسو ته اوس به خبره نوره هم روښانه شوې وي. نو ولې باید توبه ونه کړو؟ مخکې له دې چې له دغه شان خبرو سره مخ شو باید توبه وکړو. الله رب العزت ورپسې آیت کې فرمایي ویوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. نن چې کومو کسانو په الله دروغ تړلی دي، د قیامت په ورځ به ته هغه وینې چې مخونه به تور وي. جهنمیان هلته په د قیامت په ورځ ټول پیژني، ځکه چې د هغوی مخونه تور دي. یا الله زموږ مخونه د توروالي نه وساته، موږ سپین مخ خپل حضور ته ودروه. د قیامت په ورځ به د هغو کسانو مخونه تور وي چې په دنیا کې د الله له امر څخه سرغړونه کړې وي. الله رب العزت په اړه فرمایي الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین. آیا په دوزخ کې د متکبرینو کافرانو لپاره کافي ځای نشته؟ الله رب العزت هغوی یې ولې کبرجن بللي؟ الله وایي چې د خپلو بندگانو ټولې ګناوې به د توبې په بدل کې ورته وبخم. خو دا چې بندگان توبه نه کوي، د دې معنا دا ده چې هغوی د خپل رب په مقابل کې سر نه ټیټوي، او د دې معنا دا ده چې هغوی کبر کوي. نو راځئ د کبر نه لاس واخلئ، الله ته متوجه شئ، توبه وباسئ. الله به د ستاسو توبه قبوله کړي، الله به ګناهونه درته معاف کړي. خو که بدي کوئ، ګناه کوئ، بیا هم الله رب العزت ته سر نه ټیټوئ، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته نه پورته کوئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه نه غواړئ، نو دا کبر دی. او الله د متکبرینو او د کبرجنو په اړه فرمایي الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین. د قرآن کریم د دغه آیت ښکلا ته ځیر شئ چې الله پکې د توبې په اړه وایي ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین. الله رب العزت هغه خلق خوښوي چې له بدي نه لاس اخلي او سپېڅلتیا غوره کوي. د الله رب العزت مهرباني ته ځیر شئ. که ګنهګار سړی توبه وکړي، نو الله به له هغه سره دوستي وکړي. الله فرمایي والله یرید ان یتوب علیکم. الله تاسو ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي، یعنی الله پاک غواړي چې ستاسو توبې قبولې کړي. په کوم وخت کې چې ته ګنهګار یې، تل لپاره فساد کوې، ستا دوستي شیطان سره ده. د الله رب العزت سره د رابطه شلیدلې ده. خو که په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي، د خپلو سترګو نه څو څاڅکې اوښکې تویې کړې او الله ته لاسونه لپه کړې، یا الله زه نه پوهېدلم، دا کار د ستا د اوامرو خلاف و، دا کار د ستا د احکامو خلاف و، دا کار د ستا د دین خلاف و، نو یا الله زه توبه وباسم، ما ته د نیکو عملونو توفیق راکړه. نو د ستا دوستي به د الله سره قائمه شي، او الله هم غواړي چې ستا سره دوستي وکړي، لکه چې الله فرمایي والله یرید ان یتوب علیکم. د قرآن کریم ښکلا ته ځیر شئ. خپل بخښونکی او مهربانه خدای وګورئ. زموږ په اړه د خپل بخښونکي او مهربانه رب لورینه وګورئ چې الله فرمایي والله یرید ان یتوب علیکم. الله تاسو ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي، یعنی الله پاک غواړي چې ستاسو توبې قبولې کړي، او توبه قبلول د بندگانو لپاره یو لوی رحمت دی. نو ستونزه په څه کې ده؟
ولې توبه نه وباسو؟ الله فرمایي ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خو کوم خلک چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسو له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. څوک چې شهوت غواړي او په هغو پسې ګرځي هغوی ستاسو ګمراهي غواړي، خو الله جل وعلا شانه له تاسو نه څه غواړي؟ غواړي چې ستاسو له ګناهونو څخه در تیر شي او هغه تاسو ته وبخي. نو په دې صورت کې چې څوک توبه نه کوي الله رب العزت په اړه فرمایي ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. کوم کسان چې له دغه چار چلند څخه راوانوړي توبه ونه کړي هغوی بیا ظالمان دي. نو درنو اوریدونکو راځئ ځان په ظالمانو کې مه ګډوئ. د الله رحمت ډیر لوی فراخ دی، د الله رحمت ډیر واسع دی. د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ، توبه وباسئ، د خپلو زړونو ساتنه او پالنه په توبې سره وکړئ تر څو چې د الله رب العزت رابطه له تاسو سره ټینګه شي او الله رب العزت تاسو سره دوستي وکړي لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي والله یرید ان یتوب علیکم. او هغه کسان چې د دنیا په خواهشاتو کې اخته دي، ټول ژوند په فساد، منکراتو او فجایو کې تیریږي، هغو سره دوستي پرېږدئ ځکه هغوی دا کوشش کوي چې تاسو د اسلام د مستقیم لارې نه وګرځوي، په بدبختیو کې اخته کړي او په ظالمانو کې شمار کړي، رابطه مو له الله سره پرې کړي او رابطه مو له شیطان سره قایمه کړي. نه، راځئ توبه وباسئ، الله ته وجاړئ، د خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړئ تر څو چې الله رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي. الله عزت د خپلو بندګانو له ویرولو وروسته هغوی ته داسې خبرې کوي چې په زړونو کې ځای نیسي. ښه ورته ځیر شئ. الله فرمایي الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبة عن عباده. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې هماغه الله دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي؟ نو ولې توبه نه وباسئ؟ دغو ښکلو او سپېڅلو خبرو ته پام وکړئ. آیا تاسې نه پوهیږئ چې یوازې الله توبه قبلوونکی دی؟ وګورئ یو ځل بیا د قرآن کریم دغه ښکلي بیان ته الله فرمایي الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحیم. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې هماغه الله دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او د هغوی خیراتونه منظوروي او وربخي او دا چې الله ښه بخونکی او رحیم دی. همدارنګه الله رب العزت د خپل ځان ستاینه او نومونه داسې کړې د غافر الذنب وقابل التوب. الله د ګناه بخونکی او توبه قبلوونکی دی. نو راځئ چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړو، توبه وباسو. که غواړئ چې د دنیا ژوند هم په عزت کې تیر شي او په آخرت کې مو الله رب العزت جنت ته داخل کړي، د بې شرمي او د بې عزتي نه په دنیا او په آخرت کې په امان اوسئ، نو الله ته توبه وباسئ، الله ته رجوع وکړئ، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه په توبې سره وکړئ چې الله سره مو رابطه ټینګه شي. او هغه کسان چې د خپلو بدو عملونو نه توبه نه کوي تل لپاره په فساد، په منکرات او په فجایو کې وخت تیروي، د هغو رابطه له شیطان سره ټینګه ده. الله هغو ته ظالم ویلی دي، د هغو ژوند په دنیا کې هم بې عزته دی او په آخرت کې به الله رب العزت ډیر په ضلالت سره او ډیر په بدبختي سره جهنم ته کش کوي. نو راځئ لپه کئ لاسونه الله ته، د سترګو نه اوښکې تویې کړئ، فساد پرېږدئ، نفاق پرېږدئ، ګناه پرېږدئ، غیبت پرېږدئ، سود پرېږدئ، رشوت پرېږدئ، حرام پرېږدئ. په دې باندې د زړه درملنه کیږي، الله درنه راضي کیږي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سخت و از لروج دمی
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. آیا تاسو د دغه ټولو خبرو له اوریدو سره سره بیا هم توبه نه کوئ؟ تاسې ولې توبه نه کوئ او ولې خپل خدای ته رجوع نه کوئ؟ ولې د ګناهونو په ترسره کولو ټینګار کوئ؟ ولې الله پاک ستا ټولې ګناوې په توبه درته بخي خو تاسې نه غواړئ چې توبه وکړئ؟ الله رب العزت فرمایي وسارعوا الی مغفرة من ربکم، په هغه لار په بیړه وځغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخښنې په لور تللې ده. یعنې کومه لار چې د بخښنې لار ده، کومه لار چې د مغفرت لار ده، کومه لار چې د الله د رضا لار ده، نو په هغې لاره باندې تاسې ډیر په بیړه باندې وځغلئ، په هغه لار باندې روان شئ. ډیری دوزخیان هغه کسان دي چې هغوی نن او سبا کوي. دا وایي چې سبا به خیر ګناه پرېږدم، بله ورځ به ګناه پرېږدم، بله ورځ به ګناه پرېږدم، او آخر دنیا نه په داسې حالت کې لاړ شي چې توبه یې نه وي ایستلي او الله به جهنم ته وویلېږي. هغه کسان چې ځانونه د ډیر ژر په کلمه باندې غولوي او له ځانونو سره وایي چې ژر به دروغ پرېږدم، لږ وخت وروسته به خویندې وایي چې حجاب واغوندم. دلته له ژر او لږ وخت وروسته نه مقصد دا دی چې سم د لاسه دغه کار نه کوي. څه ضرورت دی چې یو څوک ووایي لږ وخت وروسته به دروغ پرېږدم؟ ولې په ځای غوڅه خبره نه کوي چې زه نور له همدې شیبې نه وروسته دروغ نه وایم؟ او یا لکه ځینې ښځې چې وایي تر ودېدو وروسته باید زه حجاب واغوندم او ښایسته جامې واغوندم تر څو مې چې اولادونه رانه خوشحاله شي. او یا لکه ځینې ځوانان وایي تر واده کولو وروسته به ټول منځونه په جومات کې کوم او سترګې به د ناروا څیزونو د لیدو لپاره نه غوړوم. دغه کسان همدغه د ژر او یا لږ وخت وروسته خبر له ځان سره تکراروي او خپل نیک عملونه ورباندې ځنډوي. دغه خلک چې په خپلو نیتونو او عملونو باندې په کتنه کې نن او سبا کوي، هغوی په حقیقت کې دروغ وایي. همدغه ژر او یا لږ وخت وروسته بهانه د شیطان یو سرتیری دی او په ځای د الله رب العزت غوښتنه د سارعو کلمه ده. سارعو یعنې بیړه وکړئ، بیړه یعنې ځنډ مه کوئ. ځنډ یعنې د ځان او اصلاح ترمنځ، د ځان او الله رب العزت د اطاعت ترمنځ زمانه فاصله جوړوئ. دا مه وایئ چې زه سپین ږیره شوم بیا به منځونه کوم. خویندې دا نه وایئ چې زه زړه شوم یا واده شوم بیا به ښایسته جامې اغوندم. نه، د مرګ څه معلومات نشته. کیدای شي چې شپې ته او سبا ته مرګ د ستا دروازه وډبوي. بې توبې به الله ته لاړ شي، بیا به الله رب العزت ته څه ځواب وایي؟ الله فرمایي وسارعوا الی مغفرة من ربکم، په هغه لار په بیړه وځغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخښنې په لور تللې ده. او یا د خپل رب د بخښنې په لور بیړه وکړئ. الله ته د تزرو او د عاجزي لاسونه لپه کړئ. د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. نو درنو اوریدونکو، په بیړه او له ځنډ پرته د خپل رب رحمت ته ځان ورسوئ. توبه وکړئ تر څو په عفو او بخښنه کې ژوند وکړئ. له همدې امله وایي چې د دوزخیانو چیغې یوازې په دې خاطر نه دي چې هغوی په اور کې سوځي، بلکې د هغو ګناهونو په خاطر هم ویرونکې چیغې وهي چې په دنیا کې کړي دي او په دنیا کې له هغو توبه کولی شوې. الله رب العزت هم ورته د توبې په وجه هغه ګناوې بخلې، خو دوی ورباندې توبه ونه کړه. له همدې امله په دوزخ کې چیغې وهي کاش کې په فلاني او په فلاني ګناه مې توبه کړې وای، کاش کې مې فلاني ګناه نه وای کړی. یا نو دوزخیان به دغه شان چیغې نارې او سورې وهي. یوازې د دوزخ د اور نه به چیغې نه وهي، بلکې د دې وجې نه به یم اوازونه پورته کړي وي چې الله رب العزت خو ما ته د توبې لار پرانستې وه، ما ته یې ویلي و چې ته توبه وباسه زه تا بخښم، ما توبه ونه ایستله، نو نن ورځ په دې دردناکه عذاب کې ګرفتاره یم. الله رب العزت فرمایي انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الله رب العزت وایي په دې پوه شئ چې پر الله د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهي له امله کوم بد عمل ترې صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي. دلته ښه زیر شه،
له ناپوهي څه مقصد دی؟ دلته له ناپوهي څخه مقصد دا دی چې د ګناه د ترسره کولو په وخت کې د خپل رب په مقام او منزلت پوه نه وي، همدغه ته په ناپوهي کې د ګناه ترسره کول وایي. نو ځکه الله وایي انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب، چې کله بیا د خپل رب مقام پیژني، د خپل رب منزلت پیژني او په دې باندې هم پوهیږي چې کړی ګناه الله راته بخي چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړم، د زړه د اخلاص نه توبه وباسم، نه چې توبه وباسي الله رب العزت ورته قبلوي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو تاسو ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ، ښایي چې بری در په برخه شي. ای مؤمنانو بیړه وکړئ، آیا تاسو د قرآن دغه پورتنۍ بلنه واورېده؟ نو ټول له ځنډ پرته توبه وکړئ. راځئ چې همدا اوس دغه کار وکړو، سم د لاسه د خدای په دغه کلام باندې عمل وکړو. ټول به بیرته د الله لور ته رجوع کړو، ټول به ورته رجوع کړو، هم مؤمن، هم ګنهګار، هم فاجر، هم پرهیزګار، هم نران، هم ښځې، هم لویان، هم کوچنیان، هم نوي او هم پخواني مسلمانان، بالاخره هغه کسان چې دغه خپرونې اوري، دغه اوس الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپلو بدو عملونو نه توبه وباسئ. امید ده چې الله رب العزت ستاسو توبه قبوله کړي او تاسو ته بخښنه وکړي، ځکه الله فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو تاسو ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ، ښایي چې بری در په برخه شي. اوس به په یوه ډیره عجیبه خبره پوه شئ، هغه دا چې تاسې وګورئ الله رب العزت چې هر ځل له ګنهګارو بندګانو سره خبرې کوي څه وایي؟ الا من تاب و آمن و عمل صالحا. البته څوک چې توبه وباسي، ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي. په دې آیت کې توبه پر ایمان مخکې کړې ده. په همدې کې د پام وړ خبره نغښتې ده چې ولې توبه پر ایمان مخکې کړې ده. دا ځکه چې ګناه وي ایمان له منځه وړي، نو څه وکړو چې خپل ایمان بیرته راخپل او قوي کړو؟ یوازې یوه لار شته چې هغه توبه ده. له توبې پرته بل هیڅ شی هم ایمان داسې نشي رغولی لکه چې توبه یې رغوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای مؤمنانو الله ته توبه وباسئ، خالصه توبه الله ته وباسئ. نصوح دوه معناوې لري. اوله معنا دا چې توبه په هر صورت کې پکې شامله ده، یعنی له هر څه نه باید په خپل ټول وجود توبه وکړو. د بیلګې په توګه ښځو ته دا نه ښایي چې هغه ووایي چې زه له فلاني پرته د نورو ټولو خلکو غیبت څخه توبه کوم، خو د هغه غیبت نه پرېږدم، د مرګ په ورځې پورې به د هغه غیبت کوم. نه، دغه شان توبه د قبلېدو وړ نه ده. او یا لکه کومه ځوان ووایي چې الله زه له فلانۍ ښځې نه پرته نورو ټولو ښځو ته نه ګورم، صرف دې ته به ګورم، دا توبه هم د قبلېدو وړ نه ده. دوهم دا چې نصوح له نصیحت څخه اخیستل شوې، یعنی د نصیحت کوونکي توبه. د نصیحت کوونکي توبه خپله نصیحت کوونکي ته خپلې مخکینۍ توبې ور یادوي. یعنی کله چې یو څوک له یوې ګناه نه توبه وکاږي، نو دغه توبه به په هغه کې له ګناهونو څخه د ځان خلاصولو یو قدرت پیدا کوي. او کله چې بیا له ګناه سره مخ کیږي، نو پر مخکینۍ ګناه چې کړې ده هغه توبه به ور یادیږي، او هماغه توبه یې له دې نوې ګناه څخه سره د خپل زړه ساتنه او پالنه وکړئ چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي. هغه خویندې چې حجاب نه اغوندي، آیا کله هم له ځان سره دا فکر کړی چې ویښتان یې لوڅ دي؟ خلک ورته ګوري او په دې توګه دواړه خواوې ګنهګاریږي. اوس تاسې خپله فکر وکړئ چې په یو ورځ کې به څومره کسان د هغې ویښتانو ته ګوري او په یو ورځ کې به څومره ګناه ورته رسي. غیبت چې شپه او ورځ خلک او په ځانګړې توګه ښځې ورباندې لګیا دي، دروغ ویل، ورځنۍ بد اخلاقي، آیا دا ټول توبې ته اړتیا لري او که نه؟ بلکل توبې ته اړتیا لري. نو راځئ د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ، رابطه مو له الله سره ټینګه کړئ او د شیطان نه رابطه وشلوئ. پر دغه کبیره او صغیره ګناهونو سربیره ځینې نور موارد هم شته چې له عمله یې باید توبه ویستل شي. موږ له خپل رب څخه د غفلت په وجې توبې ته اړتیا لرو. باید موږ او تاسو فکر وکړو چې موږ ولې پیدا شوي یو، الله د څه لپاره پیدا کړي یو.
دا یوه داسې پوښتنه ده چې تل له ځانونو سره باید تکرار کړو موږ ولې پیدا شوي یو د دې لپاره پیدا شوي یو چې خپل رب وپیژنو د ځمکې پر مخ د انسانانو شمیر تقریبا 6.5 میلیارده یا 7 میلیارده کسانو ته رسیږي نو ای زموږ پروردګاره په دغه 7 میلیارده یا 6.5 میلیارده انسانانو کې به څومره کسان ته پیژني څومره ستا د یاد نه ناخبر دي او څومره په غفلت او په بدبختیو کې اخته دي له بده مرغه په هغو کې به زرګونه کسان ګمراه او په میلیونونو میلیونونو نور به د الله له یاد نه بېخبر وي که وپوښتل شي چا به د ځمکې پر مخ خدای لکه څنګه چې ښایي پیژندلی وي چا به لکه څنګه چې ښایي هغسې به عبادت کړی وي چا به د هغه فرائض ادا کړي وي چا به د هغه پر نعمتونو شکر ایستلی وي دغه شان کسانو شمیر به څومره وي آیا د هغوی شمیر به 2 یا 3 میلیونو تنو ته ورسیږي هیڅکله نه نو راځئ د خپل د پیدایش په اړه فکر وکړئ ولې ژوند په غفلت کې تیروئ دا غفلت موږ دې ته اړباسي چې الله ته رجوع وکړو الله ته رجوع وکړو او د خپلو بدو عملونو نه توبه وباسو د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله رب العزت نه په بښنې سره وکړو تر څو مو رابطه له الله سره ټینګه شي د الله رب العزت نه دا غواړم چې د مسلمانانو شمیر لا هم په نړۍ کې زیات شي خو هغسې مسلمانان چې په واقعي توګه باندې د خپل رب وپیژني او په واقعي توګه باندې د خپل رب عبادت وکړي خو پوښتنه مې دا ده چې آیا د خدای په وړاندې زموږ غفلت توبې ته اړتیا نه لري موږ ته څوک روزي راکوي چا موږ ته دومره پراخ نعمتونه په واقع راکړي آیا دغه بشریت به څوک وزغمي چې هره ورځ له خپل رب نه زرګونه ګامه لرې کیږي په داسې حال کې چې رب ورسره مینه لري هره ورځ ورته روزي ورکوي خپل نعمتونه ترې نه دریغوي آیا هغه زموږ خالق نه دی آیا له هغه نه غفلت کول توبې ته اړتیا نه لري په وروستي ځل دی چې د الله رب العزت له ویرې پر مخ اوښکې راغلي هغه څه وخت و د هغه وخت نه څومره وخت تیر شوی د هغه نه وروسته دې بیا په مخ باندې اوښکې راغلي دي الله ته دې بیا جړلي دي په وروستي ځل دی چې په پوره اخلاص د الله په وړاندې سجده کیښوده هغه څه وخت و داسې کسان ډیر شته دی چې 80 کاله د الله په وړاندې سجده ایښې ده خو یوه سجده یې هم داسې نه ده چې حساب دې ورباندې وشي دا هغه خلک دي چې په زړونو کې خشوع نشته او له خدای سره وصل نه دي خپل سرونه په ځمکه ږدي او بیرته یې راپورته کوي خو زړونه یې بل ځای وي دا هغه خلک دي چې یو ځل هم د خدای په خاطر سجده نه ده کړې نو راشئ درنو خویندو او ورونو د خپلو منځونو ته وګورئ چې ستاسو خپله مونځ په کومه طریقه باندې کوئ څنګه یې ادا کوئ ستاسو رکوع څنګه ستاسو سجده څنګه ستاسو قرائت څنګه په داسې طریقه باندې خپل رب ته ودرېږئ چې ستاسو رب د ستاسو نه راضي شي ستاسو توبه الله درنه قبوله کړي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ د مؤمن لپاره معراج دی مونځ د خپل رب سره مناجات دی خپل رب سره خبرې کول دي خو اکثر مونځګزاران داسې دي چې کله هغوی مونځ وکړي د هغوی مونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي ځکه چې د هغو سجده نه ده د هغو اخلاص نه دی د هغو تضرع نه ده او د هغو عاجزي نه ده نو راځئ قدرمنو اورېدونکو ډیر په تضرع او عاجزي سره الله ته وجاړئ سر په سجده الله ته کیدئ الله ته رجوع وکړئ د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړئ ښه نو اوس تاسو ته وایم قدرمنو اورېدونکو په وروستي ځل چې تاسو د الله رب العزت عظمت او جلال احساس که هغه څه وخت و په وروستي ځل چې د ستاسو له سترګو نه د الله په خاطر اوښکې تویې شوې هغه څه وخت و نو اوس تاسو ته څرګنده شوه چې موږ څومره غفلت کړی او د خپل غفلت په وجې څومره توبې ته اړتیا لرو چې الله رب العزت راته بښنه وکړي دا خبره دومره مهمه نه ده چې د قیامت په ورځ د ګناهونو له ملاماتونکي بار سره خپل رب ته ورشي مهمه خبره دا ده چې خپل خالق ته ووایې ای زما ربه تا زه پیدا کړم خو ما ته ونه پیژندې له همدې امله قدرمنو اوریدونکو غافل انسان تر ګنهګار بنده نه ډیر بد دی ما مخکې همدې ټکي ته اشاره وکړه او بیا یې هم تکراروم داسې نران او ښځې ډیر دي چې په ډیره ښه توګه تربیه شوي هغوی نه کوي خو د الله له یاد نه غافل دي د ژوند په ګرداونو کې ایثار دي هغوی حرام کارونه نه کوي خو شپه او ورځ په داسې کارونو بوخت دي چې د خدای یاد پکې نشته لکه کور اولادونه د خاوند مینه او داسې نور
ته چې دا وایې حرام نه خورم چاته بد نه رسوم دا احساس خو وکړه چې الله ته د څه لپاره پیدا کړی د الله یاد خو وکړه د الله عبادت خو وکړه د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند خو شه. نو ای قدرمنو ورونو او خویندو الله ستاسو په ژوند کې څه ځای لري؟ تاسو د خپل خدای له یاد نه غافل یاستئ. له همدې امله ستاسو وضعیت د یو ګنهګار له وضعیت نه ډیر بد دی. خو ولې؟ دا ځکه چې ګنهګار سړی به په یو ورځ خپل خدای ته سر په سجده کیږي، له خپلو ګناهونو څخه به ستړی او پښیمانه شي او هغه به پرېږدي. خو یو غافل انسان هیڅکله هم د خپل غفلت څخه نه ستړی کیږي، در مرګ ته ورځې پورې په همدې حالت کې پاتې کیږي، ځکه چې غافل انسان له خپل غفلت نه هم ناخبره وي او په همدې ناخبري کې یو ورځ د مرګ له سلګیو سره مخ شي. له همدې امله شیطان هم یو غافل انسان ګناهونو ته نه هڅوي، ځکه شیطان غواړي چې هغه همداسې په غفلت کې وساتي. او دا هم په دې خاطر که یو غافل انسان ګناه وکړي نو ښایي چې له خپل غفلت نه راویښ شي. نو آیا په دې ټولو صورتونو کې توبې ته اړتیا نشته؟ زه چې په توبې باندې ټینګار کوم او د ایمان د هرې درجې خاوند ته په توبې باندې سپارښتنه کوم، له همدې امله کوم چې ډیر داسې موارد شته چې زیاتره وخت زموږ ورته پام نه وي خو په کلکه توبې ته اړتیا لري. نو ځکه باید په هر حالت کې توبه هیره نه کړو، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړو تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. او که مو ژوند داسې په غفلت کې تیریږي نو بیا الله رب العزت ته جواب ډیر سخت دی. نه راویښ شئ، خپل مسؤلیت وپیژنئ، خپلې دندې وپیژنئ، په دې باندې پوه شئ چې الله د څه لپاره پیدا کړي یاستئ. الله ته رجوع وکړئ، د خپلو زړونو ساتنه او د خپلو زړونو پالنه وکړئ. لږ ځان ته پام وکړئ، خپلو سترګو ته وګورئ او ترې وپوښتئ ای زما سترګو څه شی د دې لامل شول چې په تاسو کې د لیدو توان پیدا شو؟ آیا دا خبره د انسان عقل سره جوړېدلی شي چې د ښځې په رحم کې د نارینه د نطفې نه دوه سترګې چې لیدل کوي، دوه غوږونه چې اورېدل کوي، ژبه چې خبرې ورباندې کیږي، عقل چې تعقل ورباندې کیږي، زړه چې احساس ورباندې کیږي، پښې چې تګ ورباندې کیږي او اراده چې د خوځښت لامل کیږي او داسې نور دی یوازې له څو څاڅکو اوبو څخه پیدا شي. آیا دا ټول څنګه پیدا کیږي؟ آیا له دې پرته بل ځواب لرئ چې دا یوازې د الله خلقت دی او تاسو الله رب العزت پیدا کړي یاست؟ نو بیا د دومره پریمانه نعمتونو شکر څه شو؟ آیا تاسو کومه ورځ په دغه نه پیدا کیدونکو نعمتونو باندې شکر ایستلی؟ الله رب العزت زړه پیدا کړی او هغه ته حکم کړی چې له خپل خالق سره مینه ولري. خو کله چې زړه پیدا شي، په ښه او بد پوه شي، هوښیار شي، د مینې تر حده ورسیږي، نو بیا د خپل خالق په ځای د هغه له مخلوقاتو سره مینه کوي او هغه خالق هیر کړي چې زړه یې پیدا کړی دی. نه راځئ د خپلو زړونو درملنه، د خپلو زړونو ساتنه، د خپلو زړونو پالنه د الله په مینې سره وکړئ. الله ته رجوع وکړئ تر څو چې الله رب العزت موږ د بې عزتي نه وساتي، الله هم د جهنم نه وساتي او الله مو جنت ته داخل کړي. دا زړه چې الله دې لپاره درکړی چې د رب مینې ته په هغه کې ځای ورکړي، که د رب مینې ته پکې ځای ورنکه د نورو مخلوقاتو مینې ته دې پکې ځای ورکه او الله دې هیر که، نو په آخرت ورځ کې به الله درنه سخته پوښتنه کوي، رابطه به دې د شیطان سره ټینګوي او د رب سره به شلیدلی وي. کله چې عقل په دې وپوهیږي چې خدای پیدا کړی او د خدای خلقت دی، هغه ورته د پوهې توان ورکړی، نو کوم داسې عقل شته چې ځان ته په خطاب کې ووایي ای عقله په ځان پوشه او ځان وپوهوه، ته الله پیدا کړی، د پوهې او درک توان یې درکړی او دا ټولې ځانګړنې په دې خاطر درکړې دي چې د هغه په اړه فکر وکړي او هیر یې نه کړي. خو زموږ عقلونه چې د پوهې تر کچې ورسیږي بیا داسې نه وایي، بلکې د خپل رب د شکر د اداینې پر ځای وایي نه خدایه زه په جومات کې لمونځ نه کوم، زه حرام مال خورم، زه حجاب نه اغوندم، زه له مور او پلار نه سرغړونه کوم، زه په هر څه کې آزاد یم. دا او دې ته ورته ډیرې داسې خبرې پلانوي چې هغه یې د خلقت له مخې سره په ټکر کې دي. نو آیا موږ توبې ته اړتیا نه لرو؟ بلکل قدرمنو اوریدونکو توبې ته اړتیا لرو. نو راځئ چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړو، د خپلو زړونو درملنه، د خپلو زړونو پالنه، د خپلو زړونو ساتنه په توبې سره وکړو چې زموږ رب زموږ نه راضي شي او رابطه مو د خپل رب سره ټینګه شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته.
مکانا خلق عالم یہ رب المنانا کون مکان دی دیلا مکانا کون مکان دی دیلا مکانا در نظام مدینه د خدای فاما د بیلتون سختی شي یم ستوما در نظام مدینه در نظام مدینه در نظام قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. وروستنۍ مسئله چې زه یې په دې برخه کې په اړه بحث کول اړین بولم هغه یوه ډیره ستونزمنه او سخته مسئله ده. په الله قسم چې ډیره سخته مسئله ده او د توبې وړ ده. هغه دا چې تاسو د هغو ګناهونو په اړه توبه کړې چې پخوا مو ترسره کړي دي او وروسته مو پریښي دي. آیا هغه هم توبې ته اړتیا لري که نه لري؟ د بیلګې په توګه کله چې تاسو 14 یا 15 کلن وئ نو ګناه به م کولې، خو کله چې لویان شوئ نو هغه ګناهونه مو پرېښودل، او یا لکه د اوسنۍ زمانې په عبارت هغه د ماشومتوب کارونه مو پرېښودل، خو هغه مو یوازې په دې خاطر پرېښودل چې اوس لویان شوي یاست او هغه کارونه له تاسو سره نه ښایي. نو څرګنده خبره ده چې تاسې ګناوې وکړې خو توبه مو ورباندې ونه کړه. یعنی توبه د دې لامل نشوه چې تاسو هغه کار پرېږدئ، بلکې ستاسو له شان سره د هغو ګناهونو د نه برابرېدو په وجه هغه تاسو پریښي دي. نو په دې صورت کې بیا هم شیطان له یوې ګناه څخه بلې ته انتقال کړي یاستئ. تاسو هغه کارونه دې لپاره پریښي دي چې موږ لویان شوي یو، هغه اوس موږ سره نه ښایي. نه، داسې پرېږدئ چې په هغو باندې توبه وباسئ، اظهار د پښیمانتیا وکړئ او خپل رب سره تعهد وکړئ چې اوس هم پریښي او د تل لپاره به بیا دا کار نه کوو. یا لکه هغه ځوانان چې په 20 کلنۍ کې له مور او پلار څخه سرغړونه کوله، خو په 30 کلنۍ کې له دغه کار څخه لاس واخیست. نو آیا د دغې کړې او بیا پرېښودل شوې ګناه په اړه باید توبه ویستل شي که نه؟ هغه ګناه به ورته بخښل شوي وي او که نه؟ نه، هیڅکله هم نه. قدرمنو اوریدونکو، زه دا خبره در سره منم چې تاسو به وروسته هغه ګناوې پریښې وي چې په ماشومتوب او یا زلمیتوب کې مو کړي دي، خو پر هغو مو توبه نه ده ایستلې. نو ځکه خو ویلی شو چې ګناوې لا هم نه دي بخښل شوې. دا ډیره مهمه خبره ده چې ښایي ډیر خلک به له خپلو دغسې ګناهونو څخه غافله وي. خلک په دې خبره نه پوهیږي. قدرمنو اوریدونکو، یوازې په پرېښودلو نه بخښل کیږي، یوازې هغه وخت بخښنه کیږي چې توبه ورباندې وباسو، پښیماني ورباندې وښیو، له خپل خدای نه د هغو ګناهونو په اړه بخښنه وغواړو. په دې توګه هغه کسان چې له ناروغیو له ویرې یا نکاح او یا هم په خپل ژوند کې د بدلون راوستلو په خاطر له زنا لاس اخلي، د هغه ګناوې به له توبې پرته وبخښل شي؟ نه، له توبې پرته هیڅکله هم نشي بخښل کېدلی. فکر وکړئ، ښه زیر شئ، دغسې موارد څومره ډیر او زیات دي چې هغه بخښنې او توبې ته اړتیا لري. هغه کس چې په نشهیي توکو عادت وي خو وروسته د هغو په ضررونو باندې پوه شي او د خپل وضعیت او حالت د ښه کېدو په خاطر له نشي لاس واخلي، نو دې ته هیڅکله هم توبه نشو ویلی، ځکه هغه یوازې نشهیي توکي د خپل وضعیت د ښه کېدو په خاطر پریښي دي او په کړې ګناه یې توبه نه ده کړې. که زه وپوښتم چې ولې نشهیي توکي پریښي دي، نو ښایي ډېر خلک ووایي چې ډېر ستر نارینتوب او نرولي یې وکړه او د خپل راتلونکي په اړه یې فکر وکړ. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې نیت به د هغه مخکیني ګناهونه وبخښل شي؟ نه، هیڅکله هم نه، ځکه چې هغه له ګناه څخه توبه نه ده کړې، بلکې هغه یې پریښې ده. نه چې ګناه پرېږدې، توبه هم وکړه، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړه او الله ته وجاړه. د خپل زړه درملنه، د خپل زړه ساتنه او د خپل زړه پالنه د خپلو په څو څاڅکو اوښکو سره وکړه چې الله رب العزت درنه راضي شي او الله رب العزت په راتلونکي وختونو کې تا ته د نیکو عملونو توفیق درکړي. تاسو له ځان سره فکر وکړئ، که یو څوک د قیامت په ورځ د الله په وړاندې حاضر شي او د هغو ګناهونو په اړه ورسره حساب پیل شي چې 10 کاله په دنیا کې ترسره کړي خو وروسته یې پریښي وي، الله پاک به څنګه معامله ورسره وکړي؟ ښایي بنده خپل رب ته ووایي ما دغه ګناوې وکړې خو وروسته مې پرېښودې او هیرې مې کړې. نو په یوازې پرېښودلو او هیرولو ګناوې بخښل شوي وي چې یو چا کړي او بیا ورپسې لیکل شوي وي؟ نه، هغه ګناهوې یوازې هغه وخت بخښل شوي وي چې بنده ورباندې توبه وکړي. الله رب العزت
د دې په اړه فرمایي احصاه الله ونسوه، دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول عملونه شمیرلي خوندي ساتلي دي. همداراز الله رب العزت فرمایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه، او عملنامه به یې مخې ته کیښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویریدونکي وي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. او عملنامې به یې مخې ته کیښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شویو چارو نه ویریدونکي وي او وایي به چې های زموږ بده بخته، دا څنګه کتاب دی چې زموږ هیڅ وړوکی او غټ حرکت ترې نه دی پاتې شوی، چې په دې کې لیکل شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وي هغه ټول به د خپلو سترګو په وړاندې وویني او ستا رب به پر هیڅ چا یو بڅرې ظلم هم ونه کړي. او یا هم دغه لاندینی آیت لکه چې الله فرمایي یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړیو میوه حاضره عمومي، که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې د هغه او د بدو عملونو ترمنځ ډیره فاصله وی. الله تاسو له خپل ځانه ویروي. نو درنو اوریدونکو توبه وکړئ. توبه ډیر آسانه کار دی. توبه یوه ډیره ستره خزانه ده. توبه د هغو ګناهونو د بخښنې لپاره چې تاسو مخکې کړي دي او وروسته مو پریښي او بیا مو هیر کړي دي ډیره ساده او آسانه طریقه ده. توبه هغه له منځه وړي. له هغو ګناهونو څخه توبه وکړئ. دا حرامه ده چې د هغو ګناهونو پوښتونکې د خپل رب په وړاندې ودرېږئ او په وجه در سره حساب وشي. همدا اوس پاڅېږئ، توبه وکړئ او له تیرو ګناهونو څخه ځان بېغمه کړئ. سفیان ثوري د تابعینو له ډلې څخه یو ستر تابعي د صحابو په لاس روزل شوی او کلک مسلمان وایي یو ورځ له ځان سره کېناستم چې خپلې ګناهې وشمیرم. د سفیان ثوري خبرې به یو ور هم دلته پرېږدو. په تاسو کې داسې څوک شته چې کومه ورځ له خپل ځان سره کېناستلی وي او له ځان سره د خپلو ګناهونو حساب کړی وي؟ په هر صورت سفیان ثوري ځان ته په خطاب کې وایي ای سفیانه، ته به د الله حضور ته ورځې او د یوې ګناه حساب به در سره کیږي. ته به د خپل رب په وړاندې درېږې او د یوې ګناه ځواب به وایي. درنو اوریدونکو، د سفیان ثوري غوندې یو لوی انسان او مخکښ تابعي چې له ځان سره کینی او له ځان سره خپلې ګناهوې شمیري، نو که پر ځای ته خپلې ګناهوې وشمیرې نو څومره به شي؟ سفیان ثوري تر حساب وروسته له ځان سره وویل ای سفیانه، دا یوازې هغه ګناوې دي چې درته په یاد دي. هغه چې الله در پسې لیکلي او تا هیرې کړي دي هغه به څومره وي؟ سفیان ثوري بیا ځان ته په خطاب کې وویل توبه وکړه. مخکې له دې چې د الله حضور ته ورشي نو توبه وکړه. هغه وایي له ځان سره کېناستم او د خپل ژوند ټول کلونه مې یو یو په یاد راوست چې سفیان ثوري په هغې تقوا او پرهیزګاري کې له ځان سره حساب کوه او په اړه یې توبه غوښته. نو موږ خو باید توبه وکړو او په ډیرو مواردو کې توبه وکړو. خو دغسې عمري توبه څنګه باید وکړو؟ اسانه خبره ده. لومړی د بلوغ لومړني کلونه در یاد کړئ او د هغو کلونو په اړه توبه وکړئ چې تاسو لا کوچنیان وئ. ورپسې له بلوغ نه وروسته کلونه په ترتیب سره در یاد کړئ او په هغو کې رامنځته شوې پیښې در یادې کړئ او بیا په دې اړه فکر وکړئ چې په دغو کلونو کې په کړو ګناهونو مو توبه کړې او که نه؟ آیا په هغو ګناهونو چې هیر کړې مې دي توبه مو ورباندې کړې او که نه؟ آیا پر فلاني ګناه مو توبه ایستې او که نه؟ سفیان ثوري وایي له ځان سره مې همدغه شان محاسبه وکړه، خو کله چې له محاسبې نه راخلاص شوم آرام او هوسا شوم. الله رب العزت دې موږ ته هم د توبې کولو توفیق راکړي څو خپل رب ته رجوع وکړو. نو درنو ورونو، ای الله تا ته مې رجوع کړې ده، نو هغه ګناه چې له 20 کلونو راهیسې یا له 10 کلونو راهیسې یا له 15 کلونو راهیسې مې ترسره کړي دي، نن ستا په خاطر ترې توبه کاږم. ای زما ربه، خاص ستا د مینې او محبت په خاطر ترې توبه کاږم او خاص ستا اطاعت په نیت ترې توبه کاږم. ته یې راته په خپلې لویي سره بښنه وکړه. نو کله چې یو انسان
په داسې طریقه سره توبه وباسي امید دی چې الله رب العزت توبه قبوله کړي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې توبه یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې کبیره ګناهوې کړې وي او هغوی په دې نظر دی چې یوازې کبیره ګناه توبې ته اړتیا لري او بس، او پر صغیره ګناهونو د ککړېدو پر وخت وایي زه نو ولې توبه وکړم، ما خو کومه کبیره ګناه نه ده کړې، هر وخت مې چې کبیره ګناه وکړه بیا به توبه وباسم. ځینې نور خلک او په ځانګړې توګه ښځې بیا په دې فکر دي چې موږ ولې باید توبه وباسو، موږ خو په خپل ټول عمر کې حرام کار نه دی کړی، نو له همدې امله هغوی داسې فکر کوي چې دغه د توبې په اړه خبرې اصلا د هغوی لپاره نه دي. هغوی وایي دغه خبرې په موږ پورې اړه نه لري، دا خبرې یوازې د هغو کسانو لپاره دي چې کبیره ګناه وی کوي. دغه راز د الله رب العزت یو شمیر ډیر مطیع او عبادت کوونکي بندگان چې کلونه کلونه یې د الله عبادت کړی او الله ته سر په سجده ایښی، هغوی هم کله ناکله داسې فکر کوي چې توبه په هغوی پورې هیڅ ارتباط نه لري. دغه کسان هم توبه یوازې د هغو کسانو لپاره بولي چې لا یې توبه ایستلې نه وي او الله ته تسلیم شوي نه وي. خو نه قدرمنو اوریدونکو، داسې نه ده. دغه شان فکر د ټولو لپاره هم دی، ځکه توبه د هر مزل یو پړاو دی. یعنی توبه د ایمان په هره درجه کې شته. ښایي یو تن به ډیر متقي او پرهیزګار وي، خو داسې هیڅکله هم نشي کیدی چې هغوی د ځانونه له توبې نه خلاص وبولي. په دې معنی چې توبه د هر چا لپاره ده، د کبیره ګناه او یا هم د صغیره ګناه ترسره کوونکي دواړه توبې ته اړتیا لري. او هغه کسان چې توبه یې ایستلې هغوی هم په خپلې توبې بیا کتنې ته اړتیا لري او باید توبه وکړي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، موږ ټول توبې ته اړتیا لرو، ځکه چې د اسلام یو فرض دا هم دی چې تل په وار وار شپه او ورځ باید خپل خدای ته رجوع وکړو. دا خبره سمه نه ده چې په ټول عمر کې یو ځل توبه کافي ده، بلکې ټول عمر هره شپه هره ورځ باید وار په وار توبه وکړو او خپل رب ته رجوع وکړو. په توبې باندې او خپل رب ته په رجوع کولو باندې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړو، تر څو زموږ ارتباط او رابطه له الله سره ټینګه شي او زموږ ارتباط او رابطه له شیطان سره پرې شي. په دې باندې پوه شو چې توبه د څه لپاره. کله چې وجداناً د توبې احساس درته پیدا شي، باید له همدغه ځای نه یې پیل کړې، له خپل الله سره خپله رابطه وګورې، ځان ته دا خبره معلومه کړې چې د خدای په حق مو څومره غفلت کړی دی. همدلته به د دې پوښتنې ځواب ترلاسه کړې چې د څه لپاره باید توبه وکړي. په همدې حالت کې باید په ځان زړه وسوځوي، نو خپله به د خپل وجدان غږ واورې چې درته وایي زه باید توبه وکړم، زه له زړه غواړم چې توبه وکړم، الله ته رجوع وکړم، خپله رابطه له الله سره ټینګه کړم، د فاسدو خلکو او د شیطان سره رابطه پرې کړم. درنو اوریدونکو، لومړی تاسو له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ چې تر دې وړاندې مو څه کړي، او وروسته بیا زه هم درته وایم چې څه باید وکړئ. زه تاسو په دې خبره پوهول غواړم چې کله یو څوک درته ووایي توبه وباسئ، تاسو باید په دې پوه شئ چې د څه په خاطر باید توبه وباسئ. ولې؟ ورونو او خویندو، موږ باید د کبیره ګناهونو په وجه توبه وباسو. ښایي یو څوک په تعجب سره ووایي چې زه د کبیره ګناه په وجه توبه وباسم او دا هیڅ امکان نه لري چې زه د کبیره ګناه وکړم. خو نه، خبره داسې نه ده. هیڅوک باید په خپل ځان باندې غره نشي. له هر چا نه کبیره ګناه وی کیږي چې باید پرې توبه وکړي. زه یې بیلګې درته ښیم. کله چې یو څوک د ماسپښین لمونځ په مازیګر کې او د مازیګر لمونځ په ماښام کې، د ماښام لمونځ په ماسخوتن کې کوي او یا د سهار لمونځ تر لمر ختو وروسته کوي، آیا دا کبیره ګناه وی نه دي؟ څوک د دې نه خلاص دي؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وینا ته تاسو متوجه شئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر.
څوک چې له کوم عذر پرته دوه لمنځونه سره یو ځای کړي هغوی د کبیره ګناه تر یوې دروازې پورې ورسېدلي دي. همداراز په بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من جمع الصلاتین من غیر عذر، څوک چې دوه لمنځونه له عذر پرته سره یو ځای کړي. په دې حدیث کې له عذر نه مقصد او مطلب څه دی؟ که یو څوک له ویده کېدو وړاندې په دې نیت د خپل ساعت زنګ برابر کړي چې د لمانځه لپاره به راپاڅېږم، خو داسې ویده شي چې د ساعت په زنګ باندې راویښ نه شي، نو دا یو عذر شو او د بخښنې هیله یې کیدی شي. خو کله یو چا نه له 20 کلونو راهیسې د سهار لمونځ قضا کیږي او یا د راویښېدو لپاره د ساعت زنګ نه برابروي، یا خپل ملګري ته یا د کورنۍ غړو ته هم نه وایي چې ما د لمانځه لپاره راویښ کړئ، او یا دا چې ناوخته ویده کیږي او بیا د سهار لمانځه لپاره نشي ویښېدلی، نو دا بیا یو هم په عذر کې نه شمیرل کیږي. په دې توګه له موږ نه کبیره ګناه وکیږي. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې کبیره ګناه څه ته وایي؟ د لمنځونو ځنډول او یو ځای کول خپله کبیره ګناه ده. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د لمانځه ځنډول په کبیره ګناه کې دي او که نه؟ الله رب العزت فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله فرمایي بیا تباهي ده د هغه لمونځ کوونکو لپاره چې له خپل مانځه څخه په غفلت کې لویدلي. افسوس د هغه چا په اړه چې په خپلو لمنځونو کې غفلت کوي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي څوک چې په خپلو لمنځونو کې غفلت او بېباکي کوي دا هغه کسان دي چې خپل منځونه ځنډوي. دلته له بېباکه او غافل انسان څخه مطلب هغه کسان نه دي چې د سره لمنځونه نه کوي، بلکې مقصد یې هغه ځوانان دي، مقصد یې هغه ښه ځوانان دي چې د ماسپښین لمونځ د مازدیګر تر بریدو او د مازدیګر لمونځ د ماښام تر بریدو او د ماښام لمونځ د ماسپښین تر بریدو یوازې 2 دقیقې وړاندې کوي، یعنی خپل لمونځ په خپل وخت کې نه کوي. په داسې وخت کې لمنځونه کوي چې څو وروسته پرې د بل مانځه وخت را رسیږي. آیا تاسو پوهیږئ هغه خلک چې دغه شان لمنځونه کوي الله رب العزت څنګه ژمنه ورسره کړې؟ الله رب العزت هغوی ته په ویل سره وعده کړې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خو ویل څه ته وایي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې فرمایي ویل واد فی جهنم یهوی فیه الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قاره. ویل د دوزخ یوه کنده ده کله چې یو کافر پکې وغورځول شي نو څو چې تر پایه پورې رسي 40 کاله به پې تیر وي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې ویل د اور یو ښوی غر دی، هر ځل چې فاجر د هغو سر ته خیږي نو بیرته به راښویږي او اور ته به ولیږي. مالک ابن دینار فرمایي چې ویل په دوزخ کې یوه کنده ده چې هر ډول عذابونه پکې شته دی. په هر صورت قدرمنو اوریدونکو دغه ویل د الله هماغه ژمنه ده چې د لمانځه ځنډونکو سره یې کړې ده. ښایي اوس تاسو ته څرګنده شوي وي چې موږ ولې باید توبه وباسو. هو موږ ځکه توبه وباسو چې کبیره ګناه وې ترسره کوو. یوازې دا نه بلکې داسې ډیر نور کارونه هم شته چې کبیره ګناه بلل کیږي. د بیلګې په توګه آیا مور او پلار ته د سپکو او سپور ویل کبیره ګناه نه ده؟ آیا تاسو ته په دې اړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا معلومه ده چې مور و پلار ته یې د سپکو سپورو په اړه څه ویلی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیه. دا تر ټولو ستره کبیره ګناه ده چې یو څوک خپل مور او پلار لعنت کړي. چا وپوښتل ای د الله رسوله په مور او پلار باندې لعنت څنګه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل یصب المرء بالمرء فیصب اباه و امه. همدا چې یو څوک د بل چا مور او پلار وشکنځي او هغه هم د ده مور او پلار وشکنځي نو دا په خپل مور او پلار باندې لعنت ویل دی. او رسول الله وایي ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیه.
هر څوک چې دغسې کار کوي هغوی باید پوه شي چې دا کبیره ګناه ده چې د الله رب العزت د قهر او غضب لامل کیږي. اوس پوه شوئ چې ولې باید توبه وکړو. ځکه توبه کوو چې موږ او تاسو نه کبیره ګناه وې ترسره کیږي او کبیره ګناه وې بغیر د توبې نه الله رب العزت نه معاف کوي. نو راشئ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، الله ته رجوع وکړئ، توبه وباسئ تر څو د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړو، رابطه مو له الله سره ټینګه شي او شیطان سره مو رابطه پرې شي. نن ورځ چې موږ ژوند په فساد کې تیروو، په بدبختیو کې تیروو، په کړاوونو کې تیروو، د دې لوی لامل دا دی چې موږ الله ته رجوع نه ده کړې، الله ته متوجه شوي نه یو، د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه مو الله ته نه دي لپه کړي چې د خپلو ګناهونو بښنه د الله نه وغواړو. نو ځکه زموږ رابطه د شیطان سره ټینګه ده او د الله سره پرېږده. نه، راشئ توبه وباسئ، د زړونو پالنه او ساتنه په توبې سره وکړئ تر څو مو رابطه له الله سره ټینګه شي او د شیطان سره پرې شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. هر زمان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه، دا د جانان مدینه د مهربان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه، زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه، دا د جانان مدینه د مهربان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه، زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه، هلته یادګار د نبي ښکلی مزار د نبي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ د لمنځنډولو د جمع لمانځه د نه کولو، کلونه کلونه تر لمر ختو وروسته د سهار د لمانځه ادا کولو او یا نه کولو، د مور او پلار د نافرمانی په وجه توبې ته اړتیا لرو. هو، له مور او پلار څخه د سرغړونې په خاطر توبې ته اړتیا لرو. په دې خاطر هم توبې ته اړتیا لرو چې د مور او پلار په مقابل کې په لوړ غږ او د لاسونو په خوځولو سره خبرې وکړو. آیا دا ټولې کبیره ګناهې نه دي؟ او که تاسو ته صغیره ګناوې ښکاري، آیا د مور او پلار په وړاندې غصه کېدل او بیا له خونې څخه په قهر وتل او مور و پلار پسې په زوره دروازه بندول دا کبیره ګناه نه ده؟ پام قدرمنو اوریدونکو، هسې نه چې دغه ګناه وې درته کوچنی او وړې ښکاره شي، دا ټولې کبیره ګناهې دي. الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي: ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ له دغه آیت نه ښکاري څوک چې د خپل بل مسلمان ورور غیبت کوي داسې مثال لري لکه د هغه غوښې چې په مړینې باندې خوري، هغه مړ وي او دا یې غوښې خوري. نو اوس تاسو په خپله له ځان سره فکر وکړئ چې څنګه به د خپل مړه شوي ورور غوښې خورئ، او بیا د هغو خلکو په اړه هم فکر وکړئ چې له خپلو ملګرو سره کینی او د خپلې مور او پلار غیبت کوي. نو مخکینی آیت ته په پام سره په دې اړه هم فکر وکړئ چې یو څوک به د خپلې مور او پلار غوښې څنګه خوري او په څه حالت کې به وي. دغسې واقعیتونه ډیر رامنځته کیږي او ټولې په کبیره ګناهونو کې شمیرل کیږي. نو چې کله موږ نه کبیره ګناهونه کیږي، راځئ الله ته رجوع وکړئ، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ، په توبې باندې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ تر څو مو رابطه له الله سره ټینګه شي او د شیطان سره پرې شي. داسې کسان به ډېر زیات وي چې د خپلو ورونو، د خپلو خویندو، د تره زمنو یا د نورو خلکو غیبتونه په مجلسونو کې کوي. دا کبیره ګناه نه ده؟
او داسې خلک هم پیدا کیږي چې په ډیره ستغه لهجه د خپل مور و پلار سره خبرې کوي. داسې خلک هم پیدا کیږي چې په لاسونو خوځولو سره مور و پلار سره خبرې کوي او چې کله په غصه د کوټې نه وځي په هغو پسې په زوره دروازه بندوي. داسې خلک هم پیدا کیږي چې د خپل مور او پلار غیبت په بل مجلس کې بل چا سره کوي. آیا دا ټول کبیره ګناه وي نه دي؟ آیا د هغوی د غوښې خوراک د هغوی په مړینه کې نه دی؟ نو ټول توبې ته اړتیا لرو. څوک دې په ځان باندې نه غره کیږي چې ما ګناه نه ده کړې او زه توبه نه وباسم. په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، موږ هغه خلک یو چې ډېرې سترې سترې ګناه یې رانه کیږي. له همدې امله باید توبه وکړو. د توبې تر څنګه باید دغه شان نورې ګناوې هم تشخیص کړو او په کلکه ترې مخ واړوو، خپل رب ته ترې پناه یوسو او د بخښنې لپاره یې توبه وکاږو. زه بیا هم قدرمنو اوریدونکو یوه پوښتنه کوم، آیا د زنا او فحشا د مقدماتو په اړه مو څه نظر دی؟ د زنا او فحشا له مقدماتو څخه مې مقصد د سترګو زنا ده. هغه کسان چې د تلویزیوني چینلونو او انټرنټي شبکو په لړ کې تر ټولو فاسدو او ناروا شبکو پسې ګرځي، هغه پیدا کوي او بیا یې ګوري. آیا دا د سترګو زنا نه ده؟ آیا په دې اړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا تاسو ته معلومه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وزنا العین النظر، یعنی د سترګو زنا لیدل دي. په دې توګه لیدل د فحشا پیل دی. د ناروا سایټونو او تلویزیوني چینلونو په کتلو سره تاسې د زنا دروازې وردربوئ. نو ځکه خو د زنا لومړنۍ دروازه همدغه لیدل او کتل دي. زه دا خبره در سره منم چې تاسو هغې زنانه ته رسیدلی نه یاست چې الله حرامه کړې، خو دا خبره تاسې هم هیره نه کړئ چې په دې صورت کې تر یوې خطرناکې مرحلې پورې رسیدلی یاست، یعنی د کبیره ګناه ته دروازې پورې وررسیدلي یاستئ او هغه همدغه د سترګو زنا ده چې ډیری ځوانان شپه او ورځ پرې اخته دي. الله یې ایر کړی، د خپل د مانځه وخت یې په دې باندې پریښی دی، تلاوت یې پریښی دی، د الله ذکر او یاد یې پریښی دی، ځان لپاره یو مشغله او یو مصروفیت ګرځولی. نه راځئ ځوانانو د الله نه وویریږئ، الله ته رجوع وکړئ، توبه وباسئ. مرګ راتلونکی دی او د دنیا ژوند ډیر محدود دی. هلته به د الله په حضور کې بیا زموږ او ستاسو یو عذر هم نه بلل کیږي، بلکې الله رب العزت به موږ او تاسو سره ذره ذره حساب کوي. آیا د ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د دوستي روابط چې زیاتره وخت لکه د یو خاوند او میرمنې ترمنځ د روابطو بڼه غوره کوي، ستاسو له نظره دا کبیره ګناه نه ده؟ آیا توبې ته موږ او تاسو اړتیا نه لرو؟ آیا تر اوسه پورې دې په زړه کې دا اراده راونه ټوکېده چې له دغه شان کبیره ګناهونو، د حرام مال له خوړلو، د حجاب له نه کولو څخه باید ځان خلاص کړي او الله رب العزت ته رجوع وکړي؟ نو قدرمنو اوریدونکو، که زموږ خواص دي او که زموږ عوام دي ټول په ګناهونو باندې اخته دي، راځئ چې الله رب العزت ته رجوع وکړو، توبه وباسو او په توبې باندې د خپلو د زړونو درملنه او ساتنه وکړو، تر څو چې زموږ او ستاسو رابطه د خپل رب سره ټینګه شي او زموږ رابطه د شیطان سره وشلیږي. نو چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه، بیا په دنیا کې تاسو هم کامیابه یاستئ او په آخرت کې هم کامیابه یاستئ. او که خدای مکړه تاسو د الله رب العزت ته رجوع ونه کړه، توبه مو ونه ایستله، نو له الله نه به مو رابطه شلیدلي او د شیطان سره به ټینګه وي او دا د دنیا او د آخرت تباهي ده. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د توبې کولو توفیق غواړم چې الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړو، د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو، په توبې باندې د خپلو زړونو درملنه، ساتنه او پالنه وکړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دا پاک سبحان د نوري با انوارونه راتلل، دا پاک سبحان د نوري با انوارونه راتلل، دا د سلطان مدینه ښکلی مکان مدینه
زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه دا د جانان مدینه د مهربان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه شاهي عالم هلته دی نبي اکرم هلته دی هلته رحمت الهي چې محترم هلته دی هلته رحمت الهي چې محترم هلته دی د زړه درمان مدینه د مسلمان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه دا د جانان مدینه د مهربان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه زړه ته یادېږي مې تل په هر زمان مدینه دا اصحابانو کلی د مومنانو کلی د پاک اسلام په خاطر د عاشقانو کلی د پاک اسلام په خاطر